په ورځ د قیامت مې د ګریوان نه رانیسي چې بچې تا ماله په دنیا دمنه وراکړل. السلام علیکم ملګرو، څنګه یې؟ ښه ټیک ټاک. اوس د کوره راووتم، یو ملګری را سره میلو شو، نو ما چې تاسو سره یې هم میلو کړم. دا هغه ملګری. السلام علیکم. سلام. څنګه یې ورور؟ شکر دی چې تاسو حالات ښه دي؟ برابر یې؟ الحمدلله جی. ستاسو نوم دی؟ حضرت عمر. حضرت عمر جی. ته ما پسې به کم خیال راغلی؟ ته څه وایې؟ ولې امجد څوک دی؟ زه خو ثوابای نه راغلم، دا تسبیح مسواک خرڅوم، چې خپله مزدوري کوم. خو سهار زه رالمه نو زه راګرځېدم نو بس یو کس راته اواز وکړو، د پاکستان چوک زرګر دی، هغه راته پیسې راکړي او 10,000 روپۍ وې. نو ما زه بس زمونږ ټول کار وشو، ما ټولې مسلې حل شوې که نه. زما لکه کور کریانې شي او دا امي مې بیماره ده او پلان مې بچه جزه دی که نه. نو ما یې بس ټولې مسلې په حل شو. 10,000 روپۍ د ما ډېر څه به کېږي. خو هغه بس څنګه د روډ ته شوم نو یو موټر والې رن نه کوئ بل کس ته وي دا وایي د ګاډي ته راوخېجوه. ما ته وایي ما سره نورې پیسې دي او څه غنم منم دی، دا به ووړې ځان سره. چې زه د روډ ته تلم او شاړو ته کوڅو ته تلم که نه، ما ته دلته زما کور دی. ما ورته ما ته تا سره جیب کې څه دي ماله راکړه. ما ورته نه ورکولې، ما یاره ما خواری مزدورۍ پیسې دي، ماله چا راکړې، غریب یم. ما له نه راکولې. وګورئ لکه ما له ډېره غټه بېعزتي وکړه چې بېعزتۍ هم ونه شو. بیا ما له مخې ته څه ونیول او بس بیا خپل دغه نه نیم خبر ده، کپړې مپړې هر څه راله دغه کړي دي. نو بس بیا زه خپل ځان نه نیم چې بیا زه دغه شوم، بیا زه په شړه کې کېنولی وم او بس ما سره هېڅ سم نه و. بیا ما هلته ډېر خفګان وکړه، چغې مې ووهلې، ژړل مې. او کس راته وویل وایي دلته تاسې مردان ته راغلی، موږ ورور د امجد بی دی. ما یاره دی بس سرکاري څه اداره کې یا بس پولیس کې. نو ما ته دی به پولیس کې هم ګڼه، تا ته ولې پته نشته؟ بس ما ته خو پته نه دی نه وه چې دی بس د هغوی کې. ما ورته ما یاره زه به د ده له خپل شکایت وکړم چې یاره دغه شان حادثه را سره راله. زما ځای د څنګه ما ځای تا څنګه را معلوم کړو؟ بس دا راته په تپوسونو باندې په ډغرو په دغه باندې رالم. او یې د کوم ځای؟ زه خو موږ یو د باجوړو اوسېږو ثوابۍ کې. چلو باجوړ ثوابۍ کې پاتې کېږي. او جی او دا سترګې د پیدایشي داسې دي که نه دا بیا وروسته داسې شوي دي؟ پیدایشي دي داسې جي. ته خو لوکه لګې سترګې دا وګوره په دې څومره داسې 50% نظر به دې بېلېږي. ما د لایټ رڼا هم نه ښکاري. بلکل دې نظر نه لګي؟ نه جي. ستا خو هغه مشر ورور زه پېژنم، ورګه د هغه څه نوم دی؟ ستا مشر ورور څه نوم دی؟ زما د په الله قسم که زما به یا مشر روري یا به رانه کشري. ورونه هم دې نشته؟ نه جي نه. او کور هم دلته ثوابۍ کې مرله په څو ده؟ تاسو په څو روپۍ مرله اخیستې؟ موږ نه ده اخیستې بجان، کرایي ورکوو د کورو. ښه کور په کرایه دی؟ او جي. بیبي دې شته؟ الحمدلله. او بابا دې شته؟ الحمدلله. ای څه کوي؟ بابا دې څه کوي؟ بس بابا مې غریب وځي، څه ټکه پکه کوي، خو اوس املا کې درد راغلی دی. زما په اړه باندې یو ارمان دی را بابا کښېنم دله زه دمه ورکړم بس، ځکه چې زموږ دپاره ډېر څه وکړلو او بس زه خو دا غواړم چې زما دا بابا کښېني او دا لږ دمه وکړي، هسې نه چې په ورځ د قیامت مې د ګریوان نه رانیسي چې بچې تا ماله په دنیا دمه نه وه راکړې. زه هم چې بلکل به نه رانیسي. الله پاک دې تعالی روح صحت درکړي چې کله ته په سترګو باندې روغ شي بیا تا نه چې کوم دی نو د انسان ګیله په زړه کې پیدا کېدی شي. دې ټایم سره تا نه ستا بابا چېرې هم دا ګیله نه کوي. زما ډېر راته ډل را میلاو شي، زه بابا ووینم کار ته، خو زه څه وکړم؟ الله پاک دې رحم وکړي. دا مسواکونه چې کوم دی دا ته د ورځې څومره اخلې؟ سهار چې راواخلې د څو روپو راخلې؟ ما 500 روپۍ بس ما صرف دې کې راکړې. زه دا دغه نه کوم، ما سره پیسې وشترې نه چې زه ځان له مال ډېر راوالم. دا مسواکونه ته په څه حساب خرڅوې؟ بس 500 روپۍ راکړې بجان. دا غي ماته راکړې ثوابۍ کې یو کس دی. تا ته بل چا له خرڅوې؟ جی. هغه له چې خرڅ کې به چې هر 100 روپۍ تا له به 500 صرف درکوي؟ او جی. نو خپل روړه که نه؟ خپل دومره پیسې نشته ری بجان. دا خو د لږو پیسو کېږي، دا خو دومره پیسو نه کېږي. مسواکونه دا خو صرف دا نه دي که نه، دا نه دي که 15 قسمه تسبیح دي، مسواکونه دي، کاونټر دي ورسره. هغه ټول 100 روپو به کېږي، دغه څه اندازتن چې ته راخلې 10-15 هزار روپو به کم از کم کېږي جي.
10-15,000 روپو او جی داسې کار دی چې چاله راغلی که نه جی. دا پولیس والا نه دی ها جی امجد پولیس والا نه دی ها جی خو امجد ستا رور ضرور دی صحیح دی جی ټیک شو جی چې کوم 1,000 روپۍ ته وایي چې ما نه چا غشتې دي هغه 1,000 روپۍ عمر ته دا یو ورور دی درکوي لارې وبخرو او ستا چې دا کوم ته وایي چې زما دا کم مسواکونه او یا چې دا کم نور سامان دی چې دا زه خپل وړم د 15,000 روپۍ په دې باندې لګي ټیک شو جی په دې 15,000 روپۍ چې ته خپل سامان وړې بیا به تا ته پیسې زیاتې پاتې کېږي بس بیا به خامخا لکه چې بیا به دغه 800 روپۍ پاتې کېږي بیا پای کې خوشاله پای کې به بیا ډېر خوشاله یم ډېر به خوشاله ځکه چې څه ناڅه خو زما د بابا عجز ته فقیر ته سکون میلاو شي که نه د کور به خرچه کړي ټیک شو زه د خپل وس مطابق چې څومره زما وس دی زه ګورم مخکې بټوه ګورم ما سره هم اکثر بټوه کې منګه کان ټوپونه وایي راوایي ښه زه دله پیسې در کوم خو به سیده بیا ځې ځکه چې هسې نه دا د نوس بل څوک واخلي نه چې نه بس ډایرکټ بیا ټیک زه شو بس څه کوم دا پیسې چې کوم دي دا 25,000 روپۍ شوې دې کې 1,000 روپۍ چې کم ته وې زما نه چې اغشتې وې 1,000 روپۍ پکې هغه شوې 15,000 روپۍ ته ویل 15,000 روپۍ لګي که نه سامان دا 15,000 روپۍ د هغې دپاره شوې چې ته پې ځان ته خپل دا تسبیح او دا مسواکونه خپل سامان پې واخله او جی او روزه چې کومې پیسې ته وایې چې زه 1500 روپۍ ځان ته کم نورې هغه نیک له مالک له ورکم نو دا ټولې به تا ته په یو ځای پاتې شي صحیح دی جی ټیک شو لارې وبخه جی اوس دې ځای کې کوزېږي که نه کوم نه ځای جی نه زه خو ځم سوابی ته ما به د چینچیانو سره کوزې چینچیانو سره دې کوز کوم او جی ما ته پلار وایي که نه همیشه لپاره ها وی بچې موږ به په ځان باندې لوږې تندې تېرو چاته به ګورې لاس نه ما ورته وایم بابا ما زما شکایت به درله څوک نه درکړي ما چې په کومه ورځ در زما شکایت چا درکړه د سوال کوي که نه ما په هغه ورځ باندې به ماله تماچه به ته رالی او ما نه به ډز وباسي ګوره خبره داسې ده چې یو تا ما نه سوال نه دی کړی ته خو په دې خیال باندې راغلی وې چې تا ته چا ویلي وو چې امجد سره مې لوښه ته خو یې ما ته را پته هم نه وه چې امجد څه شیز دی څوک دی او څوک دی او څوک نه دی که نه تا خو زما خپل زوی چې دی به د یو پولیس والي یا محکمه کې چې زه ورته ووایم چې ما نه چا پیسې ووالي نو دې ته سوال نه وایي بل ته خو زما رور یې ما د رور وي نو روح د رور نه سوال نه کوي د روح خو په رور باندې ښه کي بالکل دا ستا په موږ باندې حق و صحیح ده که نه صحیح دی ټیک نور خو دې به زړه څه شته نه کوي نو ور رور دې موجود دی راته وایه تاسو چې ما سره څه وکړل که نه داسې هېڅ چا څوک نه کوي زما رور Mm-hmm.